ولسمشر غني او افغان ځواکونو څنګه وګټله، طالبانو څنګه وبایلله، په دې ویډیو کې وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. احمد شاه ساحل لیکي دې سړي ډېرې تودې سړې تېرې کړې، دا نو څه دي؟ تدبیر لري، پلان لري، دا ورځې منلې وه، ځکه خو یې چمتووالی ورته نیوه. د اعلی سرقمندان مسؤلیت په دې عمر په خپل لاس کې واخیست. هره ورځ یې د امنیتي او دفاعي سکتورونو د اصلاحاتو هدایتونه ورکول. اردو یې پیاوړې کړه، ان د کمانډو له منځه یې د مرګ قطه راوویستله. د پولیسو له منځه یې په لومړي ځل 440 ځانګړې قطه جوړه کړه. د ملي امنیت NDS ځواکونه یې نور هم پیاوړي کړل. د 01، 02، 03 قطې یې نورې هم غښتلې کړې. هر څه یې په خورا بیړه ترسره کړل. ډېر پخوا یې ویلي وو بهرني قوتونه به وځي او افغان ځواکونه به په یوازې ځان له هېواد او نظام د دفاع مسؤلیت اخلي او د وطن له نواميسو او مقدساتو به په مستقله توګه ساتنه کوي. همداسې وشوه. نن پردي قوتونه وځي او دوی د نړیوال وحشي تروریزم پر وړاندې د جګړې لویه برخه په خپل مټ پلان او عملي کوي. موږ ډېر پخوا ویلي وو چې طالب جګړه مار دی، خو جګړه ګټونکی نه. د جګړې او زور له لارې کابل پر حرام دی. دا 90 کلونه نه دي چې په وړاندې لوپر او غیر منظم ټوپکیان وو، خو چې پر وړاندې د سیمې او نړۍ په سطحه زړورترین ځواک چمتو ولاړ دی چې ټول نظام وساتي. قوت د پنجشیر یوه درنه ونه سوای نیولی. آیا اوس په دې غیر منظم او د څو هېوادونو سره په ګرو ډله درست افغانستان نیسي؟ دا ممکنه ده. آیا په 100 کلونو کې یو ولایت د یوې ورځې لپاره ونیوه؟ د طالب زور موږ ته په تیر او اوس دواړو کې معلوم دی. روانو ورځو کې به تبلیغات ډیر په لوړه سویه پیل شي. شاید د پاکستان په GHQ کې تر ټرننګ لاندې طالب د مرګو رنګارنګ انځورونه هم راوځي، خو ولس دې باڼه هم نه په درندوي کوي، ځکه اوس د یو پیاوړي او مجهز ځواک خاوند دی. له هر چا یې پوښتنه کولی شي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.